جوړ په خیر، هیله د جوړ روغ اوسئ او د ژوند چارې مو ښې وي. د هرات پیښه ډېره دردونکې ده، ډېره دردونکې پیښه شوې ده. هغه اطلاعات چې ما ته راکول شوي دي د هغوی پر بنیاد باندې لومړی ترهګر پر څلور کسان دي پر 2 موټرسایکلانو باندې راغلي دي، له یوه سره توپنچه او له 3 سره کلاشینکوفونه موجود دي. دا ترهګر په اول دغه ولسي ځای ته ورسېدلي دي، د خلکو منځ ته ولې خلک راټول کړي دي، بیا د خلکو د ځینو څخه ټلیفونونه اخیستي دي او وروسته له هغه یې پرله پسې ټکان پر کړي دي او خلکو ته یې درانه تلفات اړولي دي. شهیدانو ته د خدای پاک جنت الفردوس ورکړي او ټپیانو ته د خدای عاجله شفا ورکړي. تلفات زیات دي، زه نه غواړم د تلفاتو شمېر اعلان کړم، حکومت به یې په خپله طریقه باندې اعلانوي، هغه د دوی کار دی. خو اوله خبره دا ده چې ځینو حکومتي اکاونټونو دا 2 کسان لیکلي، دا 2 نه دي، دا 4 دي. دا یوه مهمه خبره ده په دې کې. او دوی دا پیښه پر 3 بجې باندې شوي، دا پیښه پر 2 بجې باندې شوې ده. دا هغه اطلاعات دي چې له هغه ځای څخه له ما سره شریک شوي دي. ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي، ځینې شهیدان خلکو خپله وړي دي او ځینې شهیدان روغتونونو ته انتقال شوي دي. په شهیدانو کې ماشومان، تنکي ځوانان او د پاخه عمر لرونکي خلک شامل دي. ټول ولسي وګړي دي، هیڅ یو حکومتي چارواکی نشته پکښې کې، هیڅ یو لوړ رتبه کس نشته پکښې کې. البته عام خلک دي. ځینې خلک دا کوشش کوي چې دې ته د شیعه او د سني د موضوع رنګ ورکړي. دا د شیعه او د سني موضوع نه، د شیعه اهل تشیع پکې شهیدان دي، هم سنیان پکې شهیدان دي. دا دواړه قومونه په هرات کې څنګ پر څنګ اوسېږي او له کلونو اوسېږي. او ترهګري داسې ده چې پر ولس باندې بریدونه د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې کېږي. دلته په بریتانیا کې هم بیا شوي دي، په اروپایي هیوادونو کې، په فرانسه کې هم شوي دي، په جرمني کې هم شوي دي. د نړۍ یو هیواد هم خوندي نه دی. په امریکا کې هم شوي دي، په روسیه کې هم څه موده وړاندې وشول. نو ترهګري داسې یو شی دی، ترهګري دا پدیده هر ځای سر وهلی شي، هر ځای پیښه کېدلی شي. البته په اداره ویش حکومتونه د ترهګر نیسي او معلومات له خپله ولس سره شریکوي. نو د افغانستان د حکومت څخه هم زموږ تمه دا ده چې دا ترهګر ونیسي او بیا یې معلومات هم له ولس سره شریکوي. او یوه مهمه خبره په دې کې دا ده چې د دې پیښې ګوته دوی داعش ته نیسي. هغه لومړني معلومات چې ماته د حکومت لوړ رتبه سرچینو راکړي دي وایي چې پیښه داعش کړې ده او د داعش ریښې په پاکستان کې دي. دا د افغانستان حکومت بیا ویلي دي، بیا دا خبره کړې ده چې داعش ریښې په پاکستان کې دي او داعش یو پاکستاني پدیده ده، البته په افغانستان کې موجوده داعش. نو تر ټولو دا مهمه خبره ده چې دغه داعشانو لټون روان دی، امنیتي ارګانونه په پسې دي، استخبارات هم په پسې دي او پولیس هم په پسې دي او ځینې تلای هم نشي. دا یوه خبره ډېره سپینه ده. په کار دا ده چې ویې کړو چې دا ځینې تللی هم نشي. او بل دا ده چې د پاکستان تر څنګ اوسېږو، له بده مرغه له داسې پیښو سره به مخامخ کېږو، له بده مرغه داسې پیښې به راکېږي. د هرات ولسي وګړو ته دعاوې وکړي، خدای دې شهادت قبول کړي، هغه شهیدان دي خدای تعالی دې وبخښي او هغه ټپیان دي هغوی ته دې پروردګار جله شفا ورکړي. او بیا دا خبره کوم، په کار دا ده چې دا خبره ټول افغانان بدرګه کړي چې حکومت دې د دې خلکو په تړاو باندې د ولس سره معلومات شریک او که د دې ریښې او پاکستان ته تللي وي، په کار دا ده چې ډېر په زغرده د نړیوالو رسنیو د ټولو رسنیو سره دا معلومات شریک کړل شي چې دا پیښه د پاکستان او بلکې دا ښکاره خبره ده په افغانستان کې دهشتګردي بل څوک کوي نه. زموږ په ګاونډ کې یوازې دغه یو ترهګر هیواد دی چې هغه په افغانستان کې ترهګري کوي او په افغانستان کې بیا ترهګري کړې، دغه پاکستان دی. نو وبګورو چې څه پیښیږي. دا معلومات ما له تاسو سره شریک کړل. دا هیڅ د شیعه او د سني مسله نه ده، دا اشتراکګرې ډلې دا برید کړی دی. زیارت کوونکي یوازې د اهل تشیع نه دي، دې ځای ته د سیلانیانو ځای دی. داسې لکه په بالي کې چې پر سیلانیانو برید وشو، داسې لکه زموږ د بریتانیا په مانچستر کې چې پر سیلانیانو برید وشو، داسې لکه د نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې ستراګرو سیلانیان په نښه کړي دي. دا هم د سیلانیانو یو ځای په نښه شو. خدای تعالی دې خیر پیش کړي. دا د هرات ولایت د انجل ولسوالۍ د مهري سیمه د 2:30 بجې باندې پیښه شوې ده نن د جمعې ورځ. وبګورو چې حکومت څه وایي او حکومت کوم ارقام بیانوي. بیا به پر وژغېږو. خدای مو ښاد آباد او بریالي لره. لنډه ویډیو در سره شریکه مې کړله، غوښتل مې چې تاسو خبر کړمه. خدای مو آباد لره. مننه.